تعليم الإسلام راديو. هیڅ یوه تقوا هیڅ یوه دینداري دومره لویه دینداري نه ده لکه ته چې خپل ځان د ګناهونو رامنعوي. په موږ کې دا مزاج دی چې د نورو څه دا غواړو چې زما خدمت دې کوي، د نورو څه دا غواړو چې زما حقوق باید ورته معلوم وي، لیکن د ځانه دا نه غواړو چې پر ما د نورو حقوق څونه دي. یعنی هر خاوند په دې تمنا دی چې زما کوروالا باید زما حقوق پر ځای کړي، لیکن د ځان سره دا فکر موږ نه دی کړی چې د کوروالا پر ما څونه حقوق دي چې زه باید ادا کړم. هر پلار دا تمنا کوي چې زما اولاد باید زما احترام وکړي، لیکن د ځان سره مو دا فکر نه دی کړی چې زما د اولاد پر ما باندې کوم حقوق دي. هر مشر ورور دا تقاضا کوي د کشره څخه چې باید د دې احترام وکړي، دکاندار د ګراهک څخه دا غوښتنه کوي، خو خپله دا فکر د ځان سره نه کوي چې زه باید کوم حقوق پر ما باندې دي دا ادا کړم. ځکه زموږ کښتۍ چپه روانه ده، زموږ ترتیب غلط دی، ټول بازارونه مو او ټول عامه ځایونه مو د ګناهونو ډک او چې هر یو کښینو د نورو بدي بیانوي. تعليم الإسلام راديو.